بنشاهي کنډو، ډیورن کرښه، بیداد سیمه نفوس یې 40,630 اټکل شوی. وعلیکم السلام، څنګه ښه شو؟ صحت دې ښه دی؟ صحت ښه برابر. جوړ ولایتونو څخه راځي او ان د بهرنۍ هیوادونو نه وخت ناوخت دلته ډیری د سیل او د چکر لپاره یو داسې ځای چې داسې منظرې چې ولسوالي تاسو ته بهتره معلومه ده چې سرسبزه ولسوالي ده، د تفریح او د چکر ځای دی. خلک درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي ټول به راته روغ او جوړې وي او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. د روژې په مبارکه میاشت کې یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې او نن هم راغلی یم دانګام ولسوالۍ ته، هغه ولسوالۍ ته چې د ښایستونې بلا قیسې کېږي او د ډېری ولایتونو نه دلته په چکر باندې ډېری خلک راځي. د سیل او د چکر لپاره یو داسې ځای چې داسې منظرې چې قدرتي داسې جوړې دي چې د انسان ذهن او زړه ته یو ډول سکون ورکوي. نن هغه ولسوالۍ ته راغلی. درنو لیدونکو، په هغه ولسوالۍ بازار کې موقعیت لرم او دلته د خلکو سره خبرې اترې کوم، همدارنګه د دې سیمې د مشرانو سره، ځوانانو سره د دغه ولسوالۍ په هکله خبرې اترې کوو او د دې ترڅنګ کوچنی اختر ډېر رانږدې دی. نو کوچني اختر ته دلته ستاسې لپاره هغه څوک چې دلته په چکر راځي د هغوی لپاره څه تیاری نیول کېږي، نو ملتیا مو وکړئ. خوندوره خپرونه درته لرم. دانګام ولسوالي د کونړ ولایت د ولسوالیو څخه یوه ولسوالي ده. دانګام ولسوالي د مرکز اسداباد ښار ختیځ ته پرته ولسوالي ده. بنشاهي کنډو، ډیورن کرښه، بیداد سیمه، انځرکوټ سیمې مشهورې سیمې دي. مساحت یې 340 کیلومتره مربع دی. 16 لوی او واړه کلي لري. نفوس یې 40,630 اټکل شوی. خلک یې زیات په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او دا هم ډیورن سره ګډه پوله لري. د پسرلي په موسم کې په زړه راښکونکې منظرې لري او د دغې منظرو لپاره د پسرلي په موسم کې ډیری سیلانیان د مختلفو ولایتونو څخه راځي او ان د بهرنۍ هیوادونو نه وخت ناوخت دلته ډیری سیلانیان راغلي دي. په دغه خاطر باندې دا ولسوالي په کونړ کې او په افغانستان کې یو لوی نوم پیدا کړی دی او ډیری سیلانیان بیا د بنشاهي کنډو ته راځي چې بنشاهي کنډو د کوزي پښتونخوا سره ګډه پوله لري. ستړی مشې ورور. وعلیکم السلام، څنګه ښه شو؟ صحت دې ښه دی؟ صحت ښه برابر. جوړې ښه برابر. دا راته ووایه چې نوم دې څه دی؟ نوم مې بصیر احمد دی. بصیر احمد. بصیر احمد د کوم ځای اوسېدونکی یې اصلي؟ زه د بارکارکوټ اوسېدونکی یم. د دانګام ولسوالۍ؟ دانګام ولسوالۍ بارکارکوټ اوسېدونکی. دانګام بازار ته څنګه راغلی؟ دانګام بازار ته چکرې راوتې. بصیر احمد دا راته ووایه چې په دانګام کې داسې مشهور شی دی غوزان دي، همدارنګه د چکر لپاره کوم ځای ډېر مشهور دی چې په نورو ولایتونو کې دا یادېږي دلته؟ بس دانګام ولسوالۍ ډېره مشهوره ده او پاره بنشۍ ته ډېر خلک چکر دی، باډر پله ډېر ورځي. باډر یې مطلب ډېر مشهور دی؟ هو باډر.
ها ډیورن کرښه چې ډیورن ورته کرښه. وایي. ها او تا زده کړې کلي و ما زده کړې کلي څومره پورې 12 ټولګي پورې. ها مطلب 12 ټولګي پورې ته ماشاءالله به ډېر زده کړې کلي. نو زمونږ خپرونه تفریحي ده، راځو له تا به یو ټوکه جالبه خاطره یو شعر شی واورو. نو زه تاسو ته څه کوم؟ نه لرئ څه؟ نه داسې څه نه لرم بیخي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. لیدونکو د دانګام ولسوالۍ بازار ته ځو، د خلکو سره خبرې اترې کوو، نو ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو څرنګه چې مخکې یادونه وکړه چې دانګام ولسوالۍ بازار ته داخلیږو، بالاخره بازار ته راغلو، یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی، دې سره به خبرې کوو. ستړی مه شې ورور. الله دې وبخه او ډیره مننه چې راغلی او بس د دانګام بازار ته د بازار د مشکلات او دغه نه به تاسو مونږ خبر کړو چې دلته یو څه مشکلات دي. او اول ستاسو نه مننه کوم او ستاسو د تلویزیون د ټولو کارکوونکو او بالخصوص ستاسو د رهبرۍ نه مننه کوم چې دلته راغلی او زمونږ د ستونزې او دغه د ولس او د بیرته د چارواکو سره شریکوي. په دې خاطر ستاسو نه یو جهان مننه. او بل دغه بازار تاسو یې نه چې شل دی او تر څو موږ په اوبه شیندو خو اوبه هم په مخه څوک شیندي، نو دغه بازار کې راته پوښ ډېر مشکلات دي، دوړې دي، ګرد دی، خلکو ته سینه بغل مرضونه پیدا شو د دې دوړو او د دې ګرد د وجې نه. نو د مسؤلو چارواکو نه خصوصا د دانګام د ولسوال او د کونړ د والي نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دانګام بازار پوښ کړي او د تر څو دا ولس یې د دې دوړو او د دې مشکلاتو نه وژغورل شي او په آزاد او سالمه فضا کې ژوند وکړی شي. او د دانګام ولسوالي تاسو ته بهتره معلومه ده چې سرسبزه ولسوالي ده، د تفریح او د چکر ځای دی، خلک راځي دلته بس سیلونه کوي، چکرې وایي، میلې کوي. نو دغه میلو د وجې خلکو ته سخت تکلیف دی، دوړې دي، دغه دی او دغه لرې ځای خلک چې راځي دیو ته هم تکلیف دی ځکه چې ګرد دی. نو د دې چارواکو نه دلته په دې ولسوالۍ کې یوازې همدا بازار خامه دی که نور سړکونه هم شته؟ نه، نور سړکونه هم ډېر مشکلات دي، غرونو ته کچه سړکونه ترتلي، تر څو چې لږ باران هم وشي دغه خټې کېږي، یو موټر هم نشي ختی، بیا هغه موټروانان غریبانان راځي او دلته به پیسې مصرفوي، دغه تهریبات موټر کوي او د تهریباتو د وجې هغه چې 10 روپۍ چې پیدا کړي بېرته په 20 په موټر مصرفوي. نو او بل دغه اطرافو خلکو ته ډېر مشکل دی، سړکونه کچه دي، خامه دي، تللی راتلی نشي. مثلا په 10 منټه کې چې یو سړی رسیږي خپل کلي ته، اوس دغه په 50 منټه کې هم نشي رسېدلی، سخت مشکلات دي. او تاسو ته معلومه ده دانګام غرنیزه ولسوالي د ډېرو ساحو ته سړکونه هم نه دي وال شوي، تر څو دغه چارواکو نه غواړو چې دغه سیلدانان هم راځي تر څو چې د خپلو درو سرونو ته وخیږي او خپلو میلو نه. دلته مشهور کوم ځای ډېر مشهور دی؟ مشهوره خو الحمدلله ټوله ولسوالي سرسبزه او ښایسته ولسوالي ده، د ټول افغانستان نه ورته خلک راځي. او بیا مشهور دغه بنشی بارډر پکې مشهور دی، د خارد دره مشهوره ده، لوی ګورېګا، واړه ګورېګا، یعنی ټول دانګام که ټول وخت چې باخترونو کې سیلانیان راځي دلته کومې سیمې ته ډېر ځي؟ یاره دلته خو چې راځي مثلا ټول دانګام نه راځي دي، خو بیا دغه بارډر بنشی بارډر ته ډېر ځي او سړک یې بیخي خامه دی، تاسو ته پته ده. اختر را نږدې دی، ډېری سیلانیان به راځي دې اختر کې، څه پیغام ورته لرئ او هغې ته څه ډاډ ورکوئ سږکال؟ پیغام دا لرو چې الحمدلله په ټول افغانستان باندې اسلامي امارت واکمن دی
او په ټول افغانستان کې د امن فضا خوره ده د مشرق نه تر مغرب او د شمال نه تر جنوبه پورې او هیڅ کوم امنیتي ستونزه نشته خو دغه یو مشکل به چې دغه هیوادوالو ته چې مثلا فقر دی او غریبي ده خلک د سیل او تفریح دپاره ډیر نشي تللی ځکه زه خپله وس او توان نه لرم مخکې ښه ومنو خلک غریب دي او بیا د دانګام خصوصا د دانګام ولس غریب دی کار نه لري روزګار که چېرته دولت ورته توجه وکړي او کار ورته پیدا کړي او نور امن دی الحمدلله او ټول افغانستان د ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه کوم چې راشي او د دانګام ولسوالي وګوري د سرسبزه منطقو د ښکلو درونه خوند او انجای وکړي ډېره زیاته مننه تشکر سلامت اوسئ څنګه کوم ځای ماڼوګي چیرته تللی وې سکول له تللی وې څوم سیم کې څلورم سیم کې څومه نمره یې نو ولې تا ته اوسه پورې پته نشته چې څومه یې څلورمې نوم یې دی څلورم کې څلورمې نوم دی او ته د کوم ځای ته د ماڼوګي ته څوم سیم کې دویم کې او ته څوم کې هلکه ته هم دویم کې څومه پورې مکتب وې دولسمه پورې کې پانتون به وې ته رانږدې شه مړه لږ راوړاندې شه پانتون به وې پانتون کې به بیا چې پانتون نه فارغ شو څه جوړېږي ډاکټر او بیا به ډاکټري چېرته کې دانګام کې ها خو بل کوم ځای له ځي خارج ته خو نه ځي چېرته ځي ښکته چېرته ښکته چی اسمار ته فقط اسمار ته بس او ته څوم سیم کې دویم کې ته څومه نومرې نومرې پته